بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو عالم چې ماشاء الله ښه عالم و برای ماښام زما څه دغه روایت وپوښتئ چې دا انما الاعمال بالنیات والا روایت دا ویل چې غریب دی که مشهور دی. نو موږ هلته یو پروګرام کې وو، ما بالا ورته وویل که مال غریب هم دی مشهور هم دی، په یو ځای کې غریب دی په بل ځای کې مشهور دی. نو بیا دول چې علماو خو غریب ورته ویلي، بیا هغه عالم ما ته خپل څه شانه واستول، ماشاء الله ښه عالم و، الله پاک د نور هم د ده په علم کې زیادتي راولي. خو ما غوښتل چې دا سوال د ټولو ملګرو سره هم شریک سي او په دې یو بنیادي نکته ده، په هغه باندې سر هم خلاص سي. د انما الاعمال بالنیات والا روایت دا امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې اولنی هغه روایت دی چې راوړی دی. امام بخاري رحمه الله په صحیح کې وایي حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن يحيى بن السعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن الوقاص سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الألفاظ. دا روایت امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې اووه ځایه راوړی دی. څو ځایه؟ اووه ځایه. دا یې اولنی ځای د اول روایت دغه دی. او دویم ځای بیا راوړی دی امام بخاري رحمه الله وایي حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الأصبحي عن يحيى بن السعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. دا دوه ځای. دریم ځای امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې راوړي. امام بخاري رحمه الله فرمای حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان. ګوري اولنی روایت هم د سفیان دی، خدا روایت هم د سفیان دی، خو دلته سفیان الثوري دی، خو هلته سفیان اولنی روایت کې سفیان ابن عیینه دی. محمد ابن کثیر چې د سفیان نه روایت وکړي دا سفیان ثوري وي، حمیدي چې د سفیان نه روایت وکړي دا سفیان ابن عیینه وي اکثر بیشتر. شاه امام بخاري رحمه الله دريم زي حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاري رحمه الله څلورم ځای وایي په بخاري شریف کې حدثنا مسدد بن مصرهد بن مجرهد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاري رحمه الله شپږم ځای په بخاري شریف کې وایي حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا عبد الوهاب، دا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي دي. عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاري رحمه الله ومزي حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن السعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. دا چکم صغې ما ویلي دي هلته د دې په سیغو کې چیرې عن چیرې حدثنا چیرې اخبرنا دا فرقونه په اسانیدو کې ستا، ما فقط سند ذکر کړي، صیغې مو د ده نه دي ذکر کړي دي امام بخاري. دا اووه ځای امام بخاري راوړی دي. څو ځای؟ اووه ځای. دا رقم امام مسلم هم راوړی دي. زه د سوال جواب ته راځم. امام مسلم ته مسلم شریف ما ته راکړه، مسلم شریف کې انشاءالله دا ځای ما نښاني کړی دي. یعنې دلته امام بخاري رحمه الله د یحیی بن سعید الانصاري اووه شاګردان موږ ته ذکر کړل. څو؟ اووه شاګردان یې ذکر کړل په بخاري کې. حمیدي دی دا یې یو، حمیدي سفیان ابن عیینه دی دا یې یو، او مالک دی، مالک ابن انس اصبحی امام مالک صاحب دی دا دی دوه،
سفیان الثوري دی دا د 3 حماد بن زید دی دا د 4 او عبدالوهاب دی دا حماد بن زید 2 واره دی مالک 2 واره دی ځکه امام بخاري یو ځای حدثنا یحیی بن قزعه عن مالک د مالک صاحب په دوه شاګردانو د یحیی بن قزعه په واسطه او د عبد الله ابن مسلمه په واسطه نو یو مالک په 2 سندو او دا رقم حماد بن زید صاحب هم په 2 واسطو ابو نعمان او دا رقم دغه مسدد بن مسرهد دا 2 د حماد په واسطه کوي نو امام بخاري روایت خو وځي ذکر کوي خو شاګردان د یو حمیدی ذکر کوي یو مالک ذکر کوي او مالک په 2 سندو یعنی ذکر کوي یو حماد بن زید ذکر کوي او یو عبدالوهاب ذکر کوي وایي په دغه شاګردانو کې د خلاص کوي امام مسلم رحمه الله دا شاګردان څه مشته ډیری اول روایت دیم حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب دا ذکر کوي بیا لیث ذکر کوي په دالان متابعات کې محمد بن رمح بن مهاجر قال اخبرنا الليث حماد بن زید ذکر کوي 2 او دا رقم عبدالوهاب الثقفي ذکر کوي 3 او سليمان بن حيان ذکر کوي 4 او يزيد بن هارون ذکر کوي 5 عبد الله بن مبارک ذکر کوي 6 او مالک ذکر کوي و سفیان ذکر کوي 8 کسان 4 دي که 5 امام بخاري ذکر کړي 8 د ذکر کړي څو جوړ 12 کسان خالي په صحیح بخاري او په مسلم کې د چا شاګردان دي د یحیی بن سعید الانصاری خو بیا هم روایت څوک دی غریب دی روایت څوک دی غریب دی نو ما چې دته وی چې غریب دی نو د یحیی بن سعید الانصاری وها خواته دا روایت غریب دی یحیی متفرد دی د محمد نه محمد متفرد دی د محمد بن ابن تيميه علقمه متفرد دی د عمر رضی الله عنه عمر متفرد دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې یو بل د ابو سعید خدری روایت هم دغه نه کېږي خو هغه دای سوي دي چې د مالک په شاګردانو کې خطا راغلی ده هغه دای سوي دي چې د مالک په شاګردانو کې څه چم سوي دي یو شاګرد خطا وتلی دي نو هغه نه دی صحیح چې دی په دې کې هغه د عمر رضی الله عنه روایت نو د هغه ځای څه چورته وګوره د یحیی بن سعید الانصاری نه وروسته دا روایت غریب دی د یحیی بن سعید الانصاری نه شته دا روایت دا مشهور مرته ویلی سي ځکه مشهور دی د خلکو په مابینځ کې په معنا لغوي باندې ځکه دا ځای مشهور او متواتر مرته ځکه حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله په فتح الباري کې وایي چې وقد تواتر عن يحيى بن سعيد الانصاري دا غصه بیا څه چموس متواتر نو ګوري دا حدیث ته مشهور ویلی سي په معنا لغوي باندې دا مشهور دی دا ځای یا دا سره مشهور دی او ودې ته څه شم ویلی سي غریب هم ویلی سي څوک مرته ویلی سي په دې ځای کې زه یوه وړه اشاره درته کوم دا زما دې کې کوم ځای کې دی متواتر 19 صفحه کې زه په 19 صفحه کې دا متواتر درته راوړم د تفسیر مصطلح الحدیث دی په تفسیر کې علامه صاحب رحمت الله تعالی علیه وایي د متواتر تعریف کې ان المتواتر هو الحديث او الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر دلته دی وای في كل طبقة من طبقات سنده رواة يعني دی وای د تواتر د پاره شرط دا دی چې په هر طبقه کې به څوک وي متواتر په هر طبقه کې به متواتر خو دلته یوه خبره واورئ دا هغه متواتر د پاره دا شرط دی چې د سره صدر پایه متواتر که یو تواتر داسې تواتر رالی چې د خاص طبقې نه شو سو لکه دلته تواتر کې حافظ ابن حجر وایي چې تواتر د چا وقد تواتر عن یحیی بن سعید داسې تواتر هم کېدلی شي نو په کله طبقه کې تواتر دا د هغه متواتر دپاره ضروري دی چې سر ته پا څوک وي متواتر وي د هر متواتر دا رقم نه وي هر متواتر دا رقم نه وي بلکې دا د هغه متواتر دپاره دا شرط دی چې سر ته پا څوک وي متواتر نو به هر حال دا خبر ته متواتر هم ویل کېږي په دې معنا باندې مشهور هم ویل کېږي په دې معنا باندې خو څوک هم دی غریب هم دی دا بله موضوع ده چې د بخاري اول روایت هم غریب دی د بخاري آخر روایت هم غریب دی په اول روایت کې متفرد یحیی بن سعید الانصاری دی په آخر روایت کې متفرد څوک دی محمد بن فضیل دی څوک دی محمد بن فضیل دی
أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان أغدي محمد بن فضيل شاهد چې امام بخاري صاحب بدیت اشاره کی چې اسلام په اول کې هم غریب او په پای کې هم غریب شاهد ځکه امام بخاري رحمه الله خو ډېر لوی نقاد دی ډېر لوی ناقد دی کېدلی سي چې اول حدیث چې غریب راوړي نو وایي چې اسلام بداتن او شروعا دا غریب دی په دې معنا سره چې یو سړی راپاڅي بیا به دا تبلیغ کوي بیا به جهاد کوي بیا به مبارزه کوي بیا به هغه دنیا ته یو او په پای کې به هم بیا مشکلات پکې ډېر سي دا رقم به غریب وي کېدای سي امام بخاري صاحب به څه چم کوي دا ته خو اول روایت هم غریب اخرنی او بله یوه خبره دا ده چې یو خو په دې روایت کې دا هم باید زده کړئ چې د مالک ډېر شاګردانو چې کړي دي هغه مالک عن يحيى بن السعيد مالك عن يحيى بن السعيد بديك عبد الله بن مسلمة قانبي دي يحيى بن قزاعة دي دا رقم يحيى بن يحيى الليثي دي دا بيخب تقريبا نوي الشاگردان أغير يحيى عن محمد عن القماء عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم دا رقم يو شاگرد پکې خطا وتلی دی هغه مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن رباح عن ابي سعيد الخدري کې خو هغه خطا وتلی دی دا ته بیا شاید نه ویل کېږي پر مدار د نن مالک مدار دی پر مدار د اختلاف دی دا بدرالدین عینی رحمه الله عمدة القاري کې ذکر کړی په پوه سواس په دې باندې نو خلاصه د جواب دا سوه چې دا روایت غریب هم مشهور هم متواتر هم او د خاص طبقې څخه متواتر د غریب په لغوي معنا مشهور پوه سواست الله رب العالمین دې د مولوي صاحب په علم کې برکت واچي چې د ټولو دې ملګرو دپاره د دغه خیر ذریعه وګرځېده